ولې دې درفوتي وای نو سترګې به راپروتې وي ستا په انتظار کې خو ما لس کاله تېر کړه او رشته به یې نه رالېږله که دروغ وعدې به یې را سره په پولې هلته کېښودې زه به نن رشته درلېږم سبا به درلېږم په دې کې راباندې لس کاله تېر کړه دا خو د خفګانه سترګې راپروتې دي ته سبا د ګرانې نه خبرو نو ګراني خو ده نو دا ګراني ما راوستلې چې په ما دې سختې تېرولې خیر دی دا ته ووایه ته سمه کمزورې شوې تا د سپي خو زغلولې نه دي د سپي باندې زغلول په مخبرو کې که نه تا ولې وي دا ولې به غواګانې به مې سرولې نه غواګانې به یې تنګولې نو سپو پسې به شم او مو زغلوله وایي او دې ته ووایه تا خو سر له غونډه نه کړې ده ورته ووایه ته بوډۍ شو بس دا چاته مه وایه که نه مدې خو مې غونډه یا پټه ده دا خو چې نن سبا سونې دي که نه نو سر لې دا رنګونه ورکړي دي زه په دې شک کې یم که نه چې د میګامات ته خلک ځي راځي او هغه رنګ چې وړي په 1200 روپۍ ورکړي ډېر ګران دی نن سبا لکه د ښځې په دې خلک ورکوي نو او که نه وایي په سړي ښځې په دې دوکه کوي او ښځې سړي په دې دوکه کوي دا ته ووایه که نه چې په څه تندوس ته یې تا زه راوړم بیا یې زه به سقه ستا غمونه چې باندې یم بس ماما باندې هر څه وخوري همدقه شي یم او یا د جوار ټوکه ده نه جوړه زه خبره ته کوم که نه تا چې ما ته وایي که نه د واده نه مخکې کله به ډېره مینه درکړو نو هغه مینه کم ده وایي نه تا چې ما سره وعدې کړې وي چې زه به له روزانه ګفټونه راوړم نو ستا د لاسه خو ما چې ته خورې مونږ دي یا که په ګفټونو شوم دا خو ما نه پاتې واده ولې پاتې واله ولې دا ستا د خولې نه ده وایي زما د خولې وایي شي دي نو خوله خو یې نه ده که نه ځکه خو د خپل ژبې وروستو کېږي نو ساري هر ماښام به ما له ګفټ وړي نو خیر چې هر څه وړم کوې مې قبضې ولې هر څه وړې نو دغه ته بارکانې راغونډې نو ولې به هم زه قبلوم نه دوم یاره ستا د حسن دپاره بل څه راوړم ته بېغمه یې ما له به خشته خشته جامې راوړې ما له به ښکلې ښکلې بنګړي لاکټې ما له به دا شیزونه راوړې داسې خو نه چې ته بهر لاړ شې او واخر ته روشو کې او دا ګفټ کې مې له راوړې نه چې دې خونې تا جو څو اخر وړم ته بېغمه شه زه کار کوم که نه ګوره زما خونې د واده بیا مرض ده که نه نو د ادا به کارېږي هغه زموږ چې کوم نیکان دي هغه ډېر سپک خلک دي بیا به وو چې کال نه یې راغلي نو کرۍ نه به یو بچه هغوی ځم دا خبره خو دې صحیح د سپک خو دي او زه ورشه او ځان ورته ورښکاره کړه بیا به وایي چې وعدې کړې نو کوره نه راوځي او که نه اشیره به کله بدې ښکارم بس دغه ته چې ته ونې ته واچوې دې میخ ته ځوړم ده که ځکه چې دا خو دا درې مرض در غاړې نه نه دي ستا بچو کومه که نه واجب مې مال چا راقوله دا خبره خو دې صحیح ده زبردست نادیده کرے پدری مرضم سیره د غاړې نو داسي شهرود مو سپور رانغی را بشي خیر جی وای لالا ته خو یو شان په چکرو باندې ګرځې او زه به دې په سلته تخته کړم نه مړه داسې څوک شته چې تا مانه تخته کړي دا راته ووایه څه چلو شو مکه ګبین شاهي پې غټ ټیکټر راچولې ده او یو یې پکې روانه کړې ده او غونډ پټی یې رانه واړو انن پنن انن پنن ملک صاحب دې خواشه جی ورشه تا خدای دا خلاص کا څه چل کړی دی کور ته خو چې کینې که نه نو دا روټۍ داسې پرې خوله ور منډې ته به وایي چې چینګم خورې تا ما کار شکور سره دی ښځه داسې څه شو هغه شاګولي دی خو څه شی دی شاګولي اواز وته ورته وشه به شاګولیا شاګولیا راشه خان ناری وای ای خان بل کار نشته دی بل انجرینګ راغونډئ شاګولي دی خو راشه داسې کار لاس لاندې که نه نه تا ماله دلته پلار راوستلی نه جی دا زما زوی دا دې کوم حرکتونه کوي سمسا کوي نو خبره به په خوله کوي لاس به نه ستا لاس نه منم نو دا خو کنه بیا وایه نه زګې خولې دې نیولې را داسې کار دې موږ وردي پټي ته که نه زموږ ضروري کار دی او غله زیات شوي دي ته د کور خیال ساته او راځه مخکې شه د کوم کور دا ټول پلار دی چې پکې ولاړې دا صحیح دی بېغمه شه دا صحیح دی چا ته وخه صحیح دی. او یو کور درته جوړېږي نه غزار به نه کوې دا راځې ته باندې راله کاکاجي هلکه ګول خیال کوه ته بېغمه شې جي لکه نه کالی بچی کنه چې وای غټ کور دی خیر ساته ګوري بومې نه شرمې چې تا ته بېغمه شه زبردست ده زه ورشه په ډله کې به شرف خورې چې خانان به بیا سره خانان شي پکې بچي شي د رامبیل چامبیل ګلونه وایي چې ورشم څه وخورم په فرج ورشم ودانې وایي څه چلې راغی شیره یم ولې
بهم تا چې ما ته کومه وعده ویلې وه هغه ما پوره کړه دا ګفت نه دی دا د سعودي نه وقار راولېږه خو لږ زولې پته نه چې ته د سعودي نه پټ کړې په څه چل یې کړي دي ورته ویلې مې کار خو ډېر خالق دی ویم ما سره به م کله نه کله وایي خوله مې خطا شوه یم ډېر خالق دی داسې مې وي او خالد دې خو داسې لږ ګډوډ دی خو زه هم دې ونیسه که نه دا ساکي ده بل ګفت بل بیا راوړم ښه وایي مې زه دا یو دی راغلی په دې خو ډېر سخته به ما کېږي ته بېغمه شه بل بل بیا راوړم دا هغه سیره دې پرته را دا بچم داسې شي خو دا یو جیب دی راوړو نور به م راوړي الله به څه خان تحصیل کاکا یاره ویم داسې زما دې بازاره پورې لږه سودا راوړم نیکانه وي ډېر ښه مېلمانه مې را روان دي ویم سودا خو به راوړې خو ورستا د رزقي د اندازې راته ټیک نه ښکاري ولې خیر شه وی خیر شه یاره په خدای باور وکړه که نه د خانانو په دې کور کې غاړه غوړګې لټۍ را لټي او تا خو ډېر د عزت وخت دلته تېر کړی دی او که نه نه یو خبره ته کوم زما جوخه چې دا کار نه دی کړی چې دا کار کړی نه دی خو د نظر د لاندې خیر دې ساته زنده دې خیر کړي دا او دا ته چې نیکان څه شو نیکان خو په دې هغې مقدمې پسې تللي ځه دا ته به دلته ناست یم دا خو ده ده او دا چې ښکاري که نه لکه چینچی چې بل څادر وغورځي وایي وایي څه چل دی سړیه ولې وایي ما خو د داسې څه خبره وکړه که نه ته وګوره که نه دا زرغون شاه یار مې دی په یوب کې چې هغه راله راولېږلو چې تا ماته د واده نه ویلي یې سړیه دا خو د ډېرو پیسو دي د پیسې میسې مټه شوه ستا تحفه په کار ده دروازې تحفه هم پکار ده نو بیا تپوس به نه کوې پیسې ده ده وایم دا ډېرو پیسو اعتبارې را باندې وګورې او که نه خو ستا علاج کې خو تاسې ښکاري لکه موږي ته چې کړی ورواچي نه نو اوس خنداګانې را باندې راپسې مه کوه همدا دپسې نه کومه بلکې په سبا د راوړم ټیک ټاک صحیح ده دا روي یې راکړه دا روي کې ده او څېره دې څه کړه جیب کې ده ښځه ورځه چې دا سنبال کړي اصل لالا ګوره یو خبره ته کوم او وای څه خبر داسې په کشه کړپه باندې لږ لږ پیسې ویم شوګان خورچا کوي نو نو ماته چپ که خوله ونیسه شیدري سپینې دي ولې غلی شه بله ورځ بابي چې هغه خوا کور ته واده راتله یاره بس ما ته وی ګلخانه وي د ما هغه پرس وي روک شوی دی نو پرس هم پټ شوی دی او داسې بل هم اخوا دېخوا شیزونه روکېږي نو د غلا مونږ کره لږه ډېره شوې نه ده هسې به کېدی شي اوسه پورې خو زما د اجازت نه مرغۍ فرم نشو والی نو داخله زموږ د کور او پلار او زوی خو د څلوېښتو کالو نه دي مونږ سره ته ماته وګوره سپېمې نه دي نه ته خو د ډوډۍ غلط ښکاري دی خو نشي کېدی او بل چې خو ما سره څلوېښتو کالو سره کار کوي نه او هغه زوی ملک صاحب یو خبره تا کوم دا زوی ماته داسې ټیک شان نه ښکاري سترګې سپینې دي ګوره لالا ځکه چې تا ته وختي مې ما له ګوتې مه راوړه ټیک دی لږ څه چل دي معلومات کوې زه څه وایم نه ته راځئ چې هغه پلار سره ملي شو تاسو راځئ یا پاک شو ښه بس ته هغه ټیرونه دي ولې وسولولو چې خانان یې کور کې څه کوي داسې په کړکۍ نږدې راووتم او دا پاک یم کور دی که نه یم تا پسې رالم مې ما چې لږ دې وینم نو په ما کې وشي چې کومې خانان باندې اورې یو څه اوس به ماته ته یو خان مې چې موږ یې به کار وګورو الله دې نه کړي الله دې نه کړي یم د ما د ګفت پسې چلو کوم دا یو مډي رالیږلي که ما خو مازدیګر کور سره وړه خوی چې رالي دا چې زه راځم که دا به واچې او سپری به وکړي او زه به ته په نیازه پاته وګورم بیا داسې چکر به مې لږ څه دریاب ته راکړي وپدېدم و کښتۍ کې به دې وګورځم ځه هذا سيد زلالم یا به ځه کښتۍ کې به دې وګورځم په ما خو ته ګران یې دا ګیفونه ته ډېر ګران سوزي نو لکه بل ګاډی ولم خان تحصیله خان تحصیله دې راشه ملک صاحب خیر شه دې خو دا راته ووایه که نه چې تر نن ورځې پورې زمونږ د دې ځای نه چا غلا نه وه کړې الحمدلله دا راته ووایه وروسته ورځ زما د دې ځای نه غلا کېږي دا څوک کوي دا غلا یاره ملک صاحب ما خو ټول عمر په حجره کې تېر کړو دا کور او دا حجره اوسه پورې خو ما څوک لیدلي نه دي اشه خان تحصیل کاکا د دې سپینو ډوکو د خاطر کو لکه مونږ ته الله سم نه رو په رضا راته وایو خو څه اخوا دی خو نو د خیر یې مونږ پرېږه یاره ملک صاحب څونه عمر مې سره تېر کړو چې ته مې غلا کړې ده دا خو زم ویم که نه چېرته م دې غلا نه ده کړې عجیبه خبره ده
دا ورور مې وي کله څه پټېږي کله څه پټېږي دا شته زموږ د دې ځای نه چېرته غلا شوې نه ده او چې اوس ګورم ورځ تر ورځه غلاګانې کېږي څوک هم چې د مینې واده کوي که نه زما په شانتې حل دی واده که ښځه مونږ پلار په رضا به دې کړې و نه به یې باندې ښځې بدماشي کوله نه به یې څه ویلي شو ولې زه ښځې ته وایم ما ته وایي که ګفټ یې ونه لګوي زه به ته کور پرېږدم اوس څوک ځان خو شرمونی شو ګفټ په ولې وړو نو خانان خو جوړې کېږي په کمره ورځه او ګفټ اوچتاوه ښځې ګفټ پیدا وړم خو نن به ښه ګفټ در وړم خان تحصیل کاکا کو خپه کېږي نه دی ولې د دې سپینو ډکو ډېر عزت کوم نو لاس ته نه شو دروړی کو څه خوا دې خوا دې کېوي نو بس خبره صفا وکړه الله ولا دې ښه دې سوال نه اټه یاره ملک صاحب څونه وخت مې سره تېر کړ چې ته پیسې وې چې ما غلا کړې ده خان تصیل یو کار وکړه ته لاړ شه هغه ودرېږه زه دې ورور سره یو ضروري خبره کوم چم راغله کوم ځای یې ته بیا یې نالې کې کوتې ویم دا نالې بنده شوې ده غونډه ګنډلیم شو دا مې د سپری راوړې ده که نه تا واسې د کوچیانو وین ته چې دا کې که نه ښایسته وین به نه روان وي ویم زما نه کوم د کوچیانو بین ته ته هم ټول مرګډې سره ولې تا نه هم سوړ بینځي خیر ته بېغمه شه که نه په ما هم ته خیر لږه لږه کوه خو دا وایي دا ستا نن ورځې بیا بل ګیم ښه دا خو به ډېره ګران وي بس ته دې تفوس ما مه کوه که نه ما بیا دې نه وړاندې لګوړې صحیح ده زه صحیح ده نه کوم خفه کېږه مه ځه ویم راځه چې سبانې یو پیالې چیرس کړم ښه ده راځه بلې ته ما ته خوشحال یې وای خوشحاله به نه یم ته چې ما له روزانه ګفټ راوړې او ما له راکې ویم خفه به دې یم چې دا ګفټونه که یې در ورځې دوه کړه نو ښه به وي نه نه درې درې به در راوړم وایي دا خو به نور هم ښه شي نه منم دې که ځکه چې تا له ګفټونه راوړم دا یو بس نه دي وایي خفه کېږه مه ځه دا یو یم ډېر دې ځه ته خو غوسه شوې زور دلې وکړو نه نه مهرباني ډډه وستړې ویم نن د ګفټ راونه ستاسو خیر زما پوره شک دی چې دا غزوی نه دی او پوره غل دی خو وایي نه ځکه چې یعنې اوس یې مړه وغواړه ما ته پته وایي چې ما نه دی کړی نو داسې کار کوو چې دی کور ته ورځو که نه او هلته پې غلې پټه چاپه وو بالکل ډېره ښه شته خبره بېغمه شه دا وړمه شه زه به تا له ګفټونه راوړم وایي الله دې خوشحاله ساته او بس پوله ملک صاحب راغی نه بخر نیو راغلی داسې په مزه مزه راډو که نه کېړې زمونږ جامې زمونږ واسکټ زمونږ کړکي زمونږ هر څه زمونږ نو دا دونه نمک حرامي څنګه چې تا پکې غلاګانې هم زمونږ د کوټو نه شروع کړي ولې ستا د خبرې مطلب څه دی ستا خبره نه څه سوی اندازې جی تا سره ما څه ښه کړي یا الحمدلله ټول عمر دې سره ښه کړي نه منه ما به تا سره بد کړي خدای شته ښېګړې را سره کړي ما به تا سره بد کړي به څنګه ما تا سره وکړې خو تا سره ما ښه کړو ستا زوی څنګه راځي زمونږ په کور کې چې څه قیمتي شیزونه یې وي بس خپل کور ته یې راوړي وایي تاسو زه غل کان یو مې تا الزام ولګو بیا ته وایو نه مې غلا کړې ده نه مې په خاندان کې شته نه مې په وینه کې به غلا راشي وای خو ټوله غلا غلا ده نو کم ځای به لټو خو ګورې راړه مې راته داسې دي ما به دې لالا ته وې چې دا نمک مو ډاډ وباسه خو تا وې څلوېښت کال یې تېر کړل ورځه مسخه بچو خوراکې څنګه ټیک ده ما څه خبرې کوله نه نه دا په ما ډېره ګرانه ستا ښځه ده زما خوراکې ده ډار مې را دا راته ووایه که نه خوراکې زما خپلې ښځې سره ډېره زیاته مینه ده نو خبرې هغې ما ته په لومړي ځل ده ووایي چې ما له یو ګفټ راوړه نو ما ورله تور پرس راوړه تا خو به دې خاوند چاته تور پرس نه راوړی ویم یخانه ستا او د ده مازغه یو شان دي خو ته خان یې هغه ستا نوکر دی چې څنګه تا تور پرس په نوم دېدل راوړه داسې دم خلاص نه مې دې راوړی نه نه خیر دی او خوراکې بیا ما ته په دویم ځل ښځې وایي ما له ګفټ راوړه دوباره نو خبرې ما دې ما له ګلابي جوړه راوړه تا له خو به دې خاوند چاته نه راوړی ویم خانه خفه نه شې ویم دین تاسو ته ذهن کې تلې ګلابي جوړې ما له بلې راوړې ما ماشاءالله ماشاءالله شایخ ما کفن هم راوړو خو بس وایي الله دې دې قیمت دروغ وي تو وایه که نه زما د لالا مالو د سرو کړۍ تیارې کړې وي د کویډن لپاره نو هغه کړۍ خو به نی راغلې ویم وروره دروغ راته سلی یم دغې زما په امریکا کې ملګري دي چې ما ته یې د واده نه دي ویلې نو دا مې له ګفټ درولېږو والله د سپو کړی راوړی او هغې ته ما سپو ته چې کوم چې خوراک هلته چې به داسې ګرځې وړي ویم سندل پوز یې دروغ مه وایه خانان دي هغه ایمانداره ګوره انا مخرامه نه راخه ته ما ته ووایه
تا چې دا غلاګانې ټولې نو تا ته څه مسله وه چې تا زما د کور نه دا قیمتي ګفټونه وړو دلته کوره او ښځه لرې ورکوله مخان یو خبره بله ده مخانه بله ده داسې ډېره قیمتي سټیم راوړه چې کم از کم د شل پنځه ولې اخلي ولې تا کې دومره غیرت دی که نه او ښځه دې په چپلې شته چې مو وایه داسې نو دا غلاګانې دې بیا ولې کړې ته ورېدلې نه یې دا ښځې ډاله د خیر دا به کې وي خو باندې غني ما ته وایي ما خو لا کړي نه دي ګوي اوس چې دا مغه تیرو ما دې د هرمون تل لري دا تل نه مو وایه تاسو ښځې دله به ستا ده لاګ ښه نه مانه تیبو خلو سما خوځه وه زادي څه وایي دا دلاري څنګه خو دا کول داسې کړي ملک شو مجبوري وه بیا لپاره باندې کوم پوجي شو نه مو بوزه نارو کاکا دا وګوره رورې په لاس یې رګدارې نوکار ولګوله نسمن دي که نه د ګیدړو دا ذات لري خو به دا خبرې پرېږده زما یو شرط دی شرط مې دا دی چې ته به زموږ ځای ته راځې خو دا زوی به دې نه راوړې او دې به د دې کوره مو باسې ټیک شوه او یو یی مجرد نواز دي ما کې وخته زه به ستاسو په یو واده مې درلم بس ټیک شو ها بس تاسو معاف کړم معاف مې کړې خو ګوره چې دې معاف کړم ما ما کړی بیا باسه بس معاف کړم بس معاف هم کړې بس پرېږدم باندې نه کوم ته ها او ټیک ده راځه دې نسمن دې مها الله خوشاله کړه دې بیت استاد لا سوشما زما د عزتي به خپل کار کوي وایم زما نننی ګفټ و منی ګفت د ملک نه مدل کړی واله